د کونړ اطلاعات او فرهنګ ښاروالۍ او امنیه قومندانۍ پر مټ جوړ شوي ګډ کمیسیون نن د اسداباد په ښار کې د یو کمپاین په ترڅ کې د موبایلونو په هغو هټیو کې چې غیر اخلاقي ویډیوګانې یې پلورلې له منځه یوړې او د هغو هټیو لوحې هم اصلاح کړې چې په پردیو ژبو لیکل شوي وې. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د دغه کمپاین له لارې د هغو نقلیه وسایطو چې د افغاني کلتور خلاف پرې لیکل او انځورونه کښل شوي هم له منځه یوړل. زموږ د نننۍ راټولېدنې راتګ او د کمپاین یوازینۍ موخه دا ده چې په اسداباد ښار کې د ښاري لوحو اصلاح وکړو. د دې ترڅنګ په ځینو نقلیه وسایطو باندې چې د افغاني کلتور خلاف لیکنې او انځورونه دي هغه له منځه ویسو. د دې ترڅنګ په هټیو پلورنځیو کې هغه پلورنځي چې د کمپیوټر په برخه کې کار کوي فعالیت کوي هغه کمپیوټر یې چیک کړو په هغې کې غیر اخلاقي شیونه چې نه اسلامیت نه افغانیت نه اخلاقیت او نه مذهبیت حجابوي هغه له منځه ویسو. زموږ د راوتنې او د کمپاین یوازینۍ موخه ده. دغه کمپاین د اسداباد په ښار کې په داسې مهال په لاره اچول کیږي چې د پردیو په ژبه د لیکل شوو لوحو ترڅنګ د موبایلونو په یو شمېر هټیو کې پر ځوانانو غیر اخلاقي ویډیوګانې او فلمونه پلورل کېده. د دې ولایت د ښاروالۍ ریاست یو تن استازي په وینا د هټیو له مالکانو یې ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د غیر اخلاقي ویډیوګانو د پلورلو لاس واخلي او همداراز به د پردیو په ژبه لیکل شوې لوحې هم اصلاح کړي. افغانانو ټولو په یوه خوله ویل چې دغه زموږ د شان سره نه ښایي هغه د چا سره چې نه وو هغوی دا ژمنه وکړه چې موږ له تاسو سره همکار یو په راتلونکي کې موږ هم تاسو سره په دې کمپاین کې برخه اخلو. هغه چا سره چې یو څو موږ سره دغه هیئت کې یو آی ټي هم شته دی چې کمپیوټري ګوري په مکمل ډول باندې هغه یې ختم کړل. هغوی ژمنه دا وکړه چې موږ د دې نه وروسته دغه شیان چاته د مزد په بدل کې نه ورکوو. ښاریان هم د ولایتي ادارې له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي که حکومت د موبایلونو په دغو هټیو کې د غیر اخلاقي ویډیوګانو د پلورلو مخه ونیسي ځوان نسل به هم د بېلاریو وژغورل شي او په ټولنه کې به د اخلاقي فساد مخه هم ونیول شي. د ښاریانو په وینا د دغه کمپاین له لارې به د پردیو ژبو د لیک دود او اصطلاحاتو د مخنیوي ترڅنګ د افغاني کلتور د بډاینې روحیه هم په خلکو کې پیاوړې شي. دغه پلان او ګام چې نن د اطلاعات فرهنګ ریاست د امنیه قومندانۍ او د ښاروالۍ د ریاست لخوا ترتیب شوی دی او دوی غواړي چې دغه اخلاقي فساد د ټولنې نه ورک کړي او په دغه دوکانونو کې دوی غواړي چې غیر اخلاقي ویډیوګانې له دغې نه لرې کړي. دا ګام یې زه ستایم. دا د ټولنې دپاره زموږ د ځوانانو دپاره دا یو ښه قدم دی. د دې ګام په پورته کولو سره به وکولی شي چې زموږ هغه ځوانان چې دغه غیر اخلاقي ویډیوګانې ګوري او د دغه باندې خپل وخت ضایع کوي دغه وخت به دوی مطالعې ته ورکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د اسداباد په ښار کې دغه ډول کمپاین ترسره کیږي بلکې له دې وړاندې هم ولایتي ادارې په ورته کمپاینونو کې له هټیوالو غوښتي چې خپلې لوحې دې د هیواد په ملي ژبو ولیکي او همداراز دې په هټیو کې د غیر اخلاقي توکو او ویډیوګانو د پلورلو څخه لاس واخلي. قذافي مل انعکاس رادیو تلویزیون کونړ.